خبر طالبانو د بغلان اندراب د ځمکې او هوا له لارې ځواکونه لیږلي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د بغلان له اندراب څخه سیمه‌ییزې سرچینې وایي چې طالبانو هغو سیمو ته د هوا او ځمکې له لارې ځواکونه لیږلي دي. د سرچینو پنجشنبه د چنګاښ پر 23مه 800 ته وایي چې پرون راهیسته د طالبانو 15 چورلکې اندراب پر سر ګزمه کوي. سرچینو په وینا طالبانو چورلکو د هوا مانوري تر سره کړې ده. د سرچینې وایي چې طالبان نیت لري چې مقاومت جبهې پر پټنځایونو برید وکړي. په همدې حال کې سیمه‌ییزې او اوسیدونکي طالبان له ورتګ څخه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د نورو مسایلو ترڅنګ د دغې ډلو عملیاتو له پیل سره نشي کولی خپل کرنیزې محصولات راټول کړي. د طالبانو حکومت له پرځېدو وروسته پر اندرابونو هوایي او ځمکې بریدونه کړي دي. تر اوسه سلګونه کورنۍ جبري کډو ته اړ شوي او همداراز د طالبانو په دغو سیمو کې لسګونه ملکیان نیولي او وژلي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.